ننګرهار کې د مرمرو ډبرو د پروسس 14 فابریکې فعالې دي چې نږدې 10 میلیونه ډالر پانګونه پرې شوې ده. د ننګرهار مرمر چې ډیر شهرت لري په کور دننه په ودانیزو کارونو کې د کارونې سربیره تاجکستان، ازبکستان، دوبۍ، ایټالیا او پاکستان ته صادریږي چې کلنی تولید یې شاوخوا 10,000 ټنو ته رسیږي. د ننګرهار شینوارو، شیرزاد، سره رود، کامې او ځینو نورو سیمو کې د مرمرو ډبرو کانونه شته، خو صنعتکاران یې وایي چې د قراردادونو پروسه یې پیچلې ده او که اساني پکې راشي نو دا صنعت نوره پراختیا هم کولی شي. مشکلات خو دغه دي وروره چې د قراردادونو مسله ده. قراردادونو مسله ده چې اوس کابل نه موږ د تیږه راوړو ګرانه تمامېږي. کابل کې قرارداد ورکوي او دلته اوس کامه کې ده تیږه لرو، همدلته شینوارو کې، شیرزادو کې دغه تیږې د دولت قرارداد نه ورکوي. نو هغې دې نه که موږ راوړو مصرف زیات پرې راځي او که دلته موږ خپل ولایت دی دې نه که موږ مطلب که هغې دې نه راوړو 1000 روپۍ ټن باندې مصرف راځي، دلته 1500 مصرف راځي او دې سره بیا موږ کولی شو چې کارګر هم زیات کړو، مطلب خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. په 14 فابریکو کې تر 500 زیاتو کسانو ته د کار زمینه هم برابره ده. ډیر شمیر یې هغه دي چې پخوا یې له هیواده بهر کار کاوه. دوی وایي که سهولیتونه ورته زیات شي نو ډیرو نورو ته به هم د کار زمینه برابره شي. 3 کاله کېږي چې همدا ماربلو کار کوم، خپل کار نه راځي، شکر دی خپل وطن کې کار کوم او نورو ټولو هیوادوالو سرمایهدارانو هم دا هیله ده چې خپله سرمایه‌ګزاري کوم د خپل وطن کې وکړي، څه بیکاره وګړي دي هغه ټول پکار. ډېر خوشحال یم چې داخل افغانستان کې موږ ته روزګار برابر دی او خپل حالات رزق موږ دلته ترلاسه کوو. خو زموږ دا غوښتنه ده چې د تجاران، د سرمایه‌دار وروڼو چې باید د هر سړی کوشش وکړي چې همدې افغانستان کې دغسې یو فابریکې یو دغه جوړ کړي چې موږ یو غریب پکې په روزګار اخته شي. د قراردادونو سربیره د فابریکې لپاره د کافي برېښنا نشتوالی او امنیتي ستونزې هم صنعتکاران هغه یادوي چې د دوی کارونه یې ټکني کړي دي، خو ولایتي چارواکي وایي هغه ستونزې چې دوی د حل مسؤلیت لري کار پرې کوي ترڅو فابریکه لرونکو ته اسانتیاوې برابرې شي. د دوی د برېښنا او امنیتي ستونزو د حل په موخه موږ له دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. هر مهال چې اړتیا پیدا شوې ده د شته امکاناتو له مخې مو د دوی ستونزې حل کړي دي. د قراردادونو موضوع عموما په مرکز کې بحث کېږي او په دې اړه پرېکړه کېږي. موږ هڅه کوو چې د قانون په چوکاټ کې د مرمرو کاروباریانو ته سهولتونه برابر کړو. په ننګرهار کې د بیلابیلو تولیداتو لسګونه فابریکې په فعالیت بوختې دي چې تر یو بریده کولی شي چې د اړتیا وړ توکي تولید کړي، خو ډیر کله یې د مشرانو نیوکه دا وي چې حکومت ورسره پوره مرسته نه کوي او که چیرته کړې ژمنې عملي شي نو په دې ولایت کې صنعت لا پراختیا کولی شي.